ورځ په یونان کې په مسافرو باندې کشتۍ واوړېدله 300 نه زیات پاکستانیان خالي په هغې کې مړه شولي وه. دا مسافر غریبانان ولې روان وو؟ د غربت د وجې نه، د فقیرۍ د وجې نه. ځکه دلته کې خو چې یو انسان 3 ورځې دیاړي وکړي، د 3 ورځو دیاړۍ کول نه وروستو به توړه اخلي، ځکه توړه دومره حد ته رسېدلې ده، مجبوره دی چې هغه لاړ شي بار ملک ته. څلورمه ورځ چې دیاړي وکړي نو بیا به ورسره غوړي او چیني اخلي، بیا به ورسره ترکاري اخلي. یو کس له په کور کې نهر بچي ناست دي، هغه به 3 ورځې دیاړي کوي، 3 ورځې بعد به وله بیا خوراک راوړي. داسې خو چېرته هم نشي کېدلی. او بیا هغه غریب به په دې کې واده څه وکړي، کور به ځان له څه جوړ کړي، او په دې کې بیمار څه هسپتال ته بوځي، او سره د دې چې دیاړي میلاویږي هم نه په اسانه باندې. او په دې ملک چې کله بجټ اعلان شي نو څه شي، سرکاري خلکو له تنخواګانې اوچتې، د سرکاري خلکو خپل ګاډي، د هغې دپاره خپل کورونه فري، د هغې دپاره تر پټرولو پورې فري، اسیګان فري، غریب ته بجلي هم په ګرانه میلاویږي، یونټ هم ورته په هغه بجټ کې ګران کیو. نو چې تندر را پریوځي د غریب په سر باندې را پریوځي. دا مجبوره به نه چې دا به بار ملک ته ځي، ولې دا به واده نه کوي، دا به ځان له کور نه جوړوي. حق خدا و چې دا هر څه غریب له ورکړی وی، چې ته غریب ته گاډی والا، ته غریب ته کور والا، سرکار طرف نه تاته دا میلو شلو. خو ظلم بربریت دی روان دی. ویل وزیر اعظم په دې باندې اظهار افسوس وکړلو. وزیر اعظم صاحب، حکمران صاحب، په کرسو باندې ناستو صاحبانو، د دې اصل قاتلین تاسو یې، قسم په الله. پخوا به چې کله څوک لوږه پرې راغله، غریبه به پرې راغله، د عمر رضی الله عنه خواته به ځان رسولو. نن چې په چا باندې فقر راشي د کافر خواله ځان رسوي. مجبوره دی دې ته چې هغه د کافر خواته ځان ورسوي. یوازې په اظهار افسوس باندې څه نه کېږي. الله رب العالمین به نه تپوس کوي، که دا بندګان یې نشي کولی، سبا د الله دربار شته.